خبرونو سرټکی د طالبانو حکومت کابینې د ریل پټۍ ګیس ټاکلو او کډوالو ته د ځمکو ویش پر بهیر غونډه کړې ده. ایران افغانانو ته د 200,000 کاري ویزو د طرحې له بشپړېدو خبر ورکړی. خواجه آصف له افغانستان سره د دوحې هوکړې 3 بنسټیز شرطونه په ډاګه کړل. په لومړي ځل جاپان کې یوه ښځه د لومړۍ وزیرې په توګه وټاکل شوه. او د قطر بهرنیو چارو وزیر د بندیانو د ازادۍ جایزه وګټله. او اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت کابینې د ریل پټۍ ګیس ټاکلو او کډوالو ته د ځمکو ویش پر بهیر غونډه کړې ده. د طالبانو حکومت د کابینې 8مه غونډه چې د رئیس الوزرا په مشرۍ ترسره شوې پکې د هیواد لوړو اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري مسایلو بحث او ځینې پریکړې شوې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې له هیرتان تر سپین بولدک پورې د ریل پټۍ ګیس ټاکلو اړوند د پلاوي راپور تایید شو او همداراز پریکړه وشوه چې د کډوالو عالي کمیسیون رئیس له لوري د کډوالو کمیټې راوغوښتل شي او د دوی کارونو اړوند بررسي ترسره شي تر څو خلکو ته د ځمکو ویش پروسه چټکه او اړمنو ته وویشل شي. ایران افغانانو ته د 200,000 کاري ویزو د طرحې له بشپړېدو خبر ورکړی. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې د افغانانو لپاره د کاري ویزو طرحه چمتو شوې ده. بقایي زیاته کړي دوی د بهرنیو وګړو د حضور د سمون لپاره ځینې اقدامات کړي چې په دې لړ کې د افغانانو لپاره د کاري ویزو ډول او صادرولو لارې چارې هم په پام کې نیول شوي دي. ایران دغه خبره تر هغه وروسته کوي چې څو ورځې مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت د سویلي اسیا لوی مدیر محمد رضا بهرامي په کابل کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې اعلان وکړ چې افغان کډوالو ته به 200,000 کاري ویزې ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د معلوماتو له مخې د 2025 کال له اپریل له پیل څخه د اکتوبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې تر 1.4 میلیونو ډیر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. خواجه آصف له افغانستان سره د دوحې هوکړې 3 بنسټیز شرطونه په ډاګه کړل. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې قطر کې اسلام آباد او کابل د اوربند په هوکړه کې پر 3 بنسټیزو شرطونو هوکړې ته رسیدلي دي. هغه ویلي چې دا شرطونه له وسلوالو ډلو ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې اوربند ساتل او افغانستان ته د افغان کډوالو باعزته ستنېدل رانغاړي. آصف زیاته کړي چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل به په تدریجي او انساني توګه له افغان چارواکو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي. نوموړي دا هم ویلي که افغانستان له هند سره اړیکې وساتي دوی پرې کوم اعتراض نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد هم ویلي و چې د لاسلیک شوې هوکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ اوربند ټینګ شوی. ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. دواړه لوري باید د یو بل حریم ته درناوی ولري او هیڅ ډول دښمن امیزه اقدام به د یو بل پر وړاندې نه ترسره کوي. ټاکل شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو دوهم پړاو د اکتوبر په 25مه نیټه ترکیه کې ترسره شي. ایران باګرام اډې ته د امریکا بیرته راتګ د سیمې لپاره ستر ګواښ ګڼلی. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې باګرام اډې ته د امریکایانو بیا راتګ د افغانستان په ګډون د سیمې ټولو هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی. هغه ویلي چې تیرو 20 کالو کې د امریکایي ځواکونو حضور له ناامنۍ، ترهګرۍ او د نشهیي توکو له زیاتوالي پرته بله پایله نه درلوده. بقایي زیاته کړي چې په دې تړاو لومړی د نیویارک په 4 اړخیزه غونډه او بیا د ماسکو فارمیټ غونډه کې بحثونه شوي او ټولو هیوادونو په ګډه باګرام ته د امریکا د بیرته راتګ مخالفت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ټرمپ څو وارې ګوتڅنډنه کړې چې غواړي بیرته د باګرام نظامي اډې ته ور وګرځي، ګنې بدې پایلې به ولري. خو د طالبانو حکومت مسؤلینو بار بار ویلي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې غواړي، خو افغانستان کې د هیڅ چا نظامي حضور نشي زغملی او نه به اجازه ورکړي. دفاع وزارت وایي چې 50 نور حموي ټانکونه یې هم ترمیم کړل. د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت وایي چې د 215 اعظم قلي اردو اړوند د حمایوي کنډک په ورکشاپ کې د تخنیکي او مسلکي پرسونل له لوري 50 حموي ټانکونه بیا ځلې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شول.
د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په یاد ورکشاپ کې سلګونه بېلابېل پوځي وسایط ترمیم او د هیواد د دفاع لپاره چمتو شوي دي. د ایران 200 ټانکره تیل د افغانستان خاوره کې درول شوي. د ایران د خراسان رضوي والي غلام حسین مظفري وایي دمګړۍ 2000 او 200 ټانکره تیل د افغانستان په خاوره کې درول شوي، خو د لامل په اړه یې څه نه دي ویلي. د نوموړي په وینا که چیرې دومره واک ورکړل شي چې د هیواد د ګټو لپاره اقدام وکړي نو سمدستي په افغانستان کې له تیلو بار درول شوي ټانکر بیرته د دوغارون ازادې سیمې ته راولېږدوي او له اصلاح کولو وروسته به یې بیرته صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کیفیت او معیار اداره په بندرونو کې د تیلو کیفیت له ارزونې وروسته د تیلو ټانکرونو ته اجازه ورکوي، خو که تیل کم کیفیته وي نو سمدستي بیرته مبدا هیواد ته ورګرځوي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اړتیا وړ تیل له ایران سربیره له منځنۍ اسیا راواردیږي. د یو امریکایي بنسټ لخوا د قطر بهرنیو چارو وزیر ته د بندیانو د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. د قطر بهرنیو چارو وزارت لیکلي د امریکا جیمز فولي بنسټ د دولت په چارو کې د قطر بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي ته د 2006 کال د بندیانو د ازادۍ جایزه ورکړې ده. اعلامیه کې د یاد بنسټ له قوله راغلي چې الخلیفي د قطر د اصلي منځګړي په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند او د ایران، غزې او وینزویلا په څیر هیوادونو کې د بندي امریکایانو د خوشي کولو په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. په لومړي ځل جاپان کې یوه ښځه د لومړۍ وزیرې په توګه وټاکل شوه. محافظه کاره سیاستواله سانای تاکای چې د سې شنبې په ورځ د استازو مشرانو جرګې د رایو په ګټلو سره د جاپان لومړۍ وزیره وټاکل شوه. اغلی تاکای چې د جاپان د استازو جرګې له 465 رایو څخه 230 او د مشرانو جرګې د 115 رایو په ترلاسه کولو سره د جاپان نوې لومړۍ وزیره شوه. د راپور له مخې نوموړې د ګوند د مخکني لومړي وزیر د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي، خو ښایي د هغې ځینې نور نظریات له چین او سویلي کوریا سره د جاپان اړیکې ترینګلې کړي. د فرانسې د پخواني ولسمشر د بند موده نن پیل شوه. د راپورونو پر بنسټ د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولاس سرکوزي د بند 15 کلنه موده سره له نن څخه پیلیږي. نوموړی د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال لیبیا څخه د ناقانونه مالي مرستو په ترلاسه کولو تورن دی او د محکمې له لوري مجرم پیژندل شوی دی. هغه چې له 2007 څخه تر 2012 کاله پورې د فرانسې ولسمشر و، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی فرانسوي مشر دی چې زندان ته ځي. تر دې وړاندې د نوموړي وکیل کریسټوف انګرین ویلي و چې د پخواني ولسمشر پر وړاندې دغه دوسیه جعلي ده او د کمپاین لپاره لیبیا هیڅ ډول مالی مرسته ورسره نه ده کړې. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.